ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو د دې ځل به ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهرياتو خبرونو سره حاضر شوی یم چې قدرمن دوستانو موږ سره د خبرو تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره واورئ او بل آیکن ته وګورئ، سبسکرایب وکړئ او فیسبوک کې هم لایک او شیر ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړې دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یو خبرونه مو د ولسمشر یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغه کې موږ مختلف تقریرونه ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهرياتونه سباوون داستان مرکزي خبرونه شاعرانه بندر ډاکټر انساني ژوند او داسې نور ډېرې ګڼې خبرونه تاسو ته موږ ان شاء الله په راتلونکي کې راشي. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې ده او د وخت او د حالاتو د ګټون د وجې نه موږ د خبرونه ته لا تر اوسه یعنی ترجیح نه ده ورکړې او زهرياتونه داستان او شاعرانه بندر کله کله تاسو ته نشو رسو کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ته یوټیوب کې وړاندې کړو. دوستانو راځئ چې خالی می داشنا د ناست ځای دی جړا ځکه راځي زړه مې نری دی جړا ځکه راځي زړه مې نری دی خالی می داشنا د ناست ځای دی جړا ځکه راځي زړه مې نری دی جړا ځکه راځي زړه مې نری دی نری نری شمال وخت مازدیګرو زما د زړه نه یو ولا خبرو شیرین اشنا مې تللی په سفرو زما د زړه نه یو ولا خبرو هم دومره مې په کار دی چې ژوندی دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی خالی می داشنا د ناستې ځای دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی چې یار مې نوي څه یې کوم کلی بیدار یم د سترګو خوب مې تللی پیرزو مې په مرګي نه دی دا ښکلی بیدار یم د سترګو خوب مې تللی بېدرده یار سپارلی مې په خدای دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی خالی می داشنا د ناستې ځای دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی تاوی زما په غاړه دی د صبر اشنا مې نشته اوس راغی قدر هر یاد یې به لګون د زړه په قبر اشنا مې نشته اوس راغی قدر دیدن ترې زاره وم اخر مرګی دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی ژړا ځکه راځي زړه مې نری دی. ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دی اوس موږ نه اجازه غواړو تاسو په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارو په مخه مو ښه